کمی خزی چې دکاندارانو نه سودا دي هغې سر ټیټي ته چې په خزه سودا خرڅې ستا سر ټیټي دکاندار کور وران دی د سوداګر کور وران دی د تاجر کور وران دی د مولا کور وران دی د پیر صاحب کور وران دی ورننه وځي دم مې کا پیر صاحب لخته ساتلي ورته وایي چې شا کا به دې کوناټو یو وهي یو څو لتې کورونه زمونږ ټول وران اسلام نشته ا د کافرو خبره ماته یاده ده پړه مې لیکلې ده تاسو ولې کفر نه توبه نه وباسئ هغوی به وجدنا علیه آباءنا زمونږ نور او پلار په دې لار تیر شوي دي والله که نور په 16-15 پوهېږو مونږ هم دا اسلام داسې شی دی وجدنا علیه آباءنا مور او پلار هم په دې لاره تیر شوي نور پې پوهېږو نه مونځ نه درځي والله چې دا زاړه اوس در کې یو بوډا را پاسوم چې وترو کې هغه آخر رکعت کې تا ته څه وایي را پاسوم در کې یو اوس ماما ته پکې څه وایي وایي زه پکې 3 ځله کلخو وایم الوی الحمد نه راځي وایي هغه اللهم ان دې له نه ورځي کچا په اللهم یاده کړې ده نو نشکرک ولا نکفرک دی وی ولا نشکرک ولا نکفرک ولا نشکرک چې ولا نشکرک دی وی په مانځه کې کافر شو عزیزانو مونږ نه ور قسم په خدای دې دا طالبان ما ته راځي طالبان کم کتابونه ویلکه ایو بل ورځ راغی ویلي جزء د قرات قاری کم ځای دی قرات ویلی دی په لاهور کې نو سره برمدم شو لاهور کې مال ولد والین دې زده کړی دی ویلاو جی مال ته ووایه لکه نو داس چل کوي غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا دی قاریانو ورپسې د ځان هغه نخره جوړه کړې ده دا پکې نشته په قرات کې دا هغه وزن غوندې جوړول دي چې دا خلک وایي چې ډېر خناک قاري دی دا ولدوالین ما ولدوالین په 6 میاشتې کې زده کړی دی 6 میاشتې کې شیشه به مې ځان سره ګرځول او بار پټو ته به ووتم په ولدوالین باندې دي چې شونډې وخوځېدې نو غلط ته وویلو دی خو ما ته ګورې غالین ما شونډې خوځي ویښ شه کنه ځمکه دې راکاږه یو خو دا بوډاګان زما مخې ته بیا مه کښېنئ پړه مې تیار راځي زما شونډو ته وګورئ غالین اوس تاسو ووایئ سمینه ته یې ووایئ سم لویو بزرگانو کې شونډې دي په دوالین یا پتی یا پتوی یا په صاد وخوځېدې نو غلط دی وویل پنځیرا میدان ته شئ عزیزانو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری دین نم ٹوکے جوڑے شوے مذہب نم ٹوکے جوڑے شوے